د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ټول اولاد دا وو سلور لوریانې درې زامن سلور جنکی او دو زامنی د خدیجة الکبرى رضی الله عنها د بطن نو او یو زوی د حضرت ماریه قبطیه رضی الله عنها د بطن نو کم چې د حبشي بادشاہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ترا لېږلې وه تحفه کې وینځه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ماریه بیبي د هغې د بطن نه او د هغې د ګېډې نه الله خپل پیغمبر ته زوی ورکړی ابراهیم صاحب باقی ټول اولاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها نو دو زامن او سلور لوریانې دو زامن د یو نومو قاسم د بل نومو طاهر د قاسم د وجنه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم اسم کنیت ابو القاسم صلی الله علیه وسلم رضی او د طاهر خپل نوم عبد الله البته طیب او طاهر دا د لقبونو صفات یو سلوري لوریانې وی د حضرت خدیجه رضی الله عنها حضرت فاطمه حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن زینب رضی اللہ عنہا پٹول لوریانو کے مشر لوروا بلکہ پا اولاد کے مشر داوا او بیا حضرت زینب فاطمہ رقیہ ام کلثوم فاطمہ بی بی پا اجماع دا امت پا اتفاق دا امت پټول اولاد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې افضل ادا ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسل مبارک او اولاد د دین خور شوی دی ځکه زامنی په وړوکوالي کې وفات شوي صرف د قاسم متعلق په روایاتو کې راځي چې د دومره حد ته رسېدلی چې په اس یا په اوښ باندې په خپله سورېدی شو نور بالغ شوی لا نو دومره اندازه د ټولو زامنو کې دی لږ غټ شوی نور ټول د ده نه کشرۍ کې وفات شو لوریانې فاطمه بیبي ام کلثوم رقیه او زینب رضی الله تعالی عنهن فاطمه بارکی نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمائی حضرت فاطمه بیبي د جنت د زنانو سردار ده سیدت نساء اهل الجنه او روایاتو کې راغلی دي آقای مدنی صلی الله علیه وسلم فرمای فاطمه زما د وجود ټوکړه ده حضرت فاطمه رضی الله عنها د حضرت علی رضی الله عنه په نکاح کې و علی صاحب نبی علیہ السلام لوی کړو د نبی کریم د ترزویم دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې لوی شو نو فاطمه رضی الله عنها بیا نبی کریم حضرت علی صاحب ته په نکاح ورکړی وه کله چې فاطمه رضی الله عنها ودېدله نو د دې عمر 15 کاله او 5 میاشتې تقریبا 15 کاله مهر یې څومره 480 درهم مقرر شو دې ته مهر فاطمی ویلی شي جهیز یې څه جهیز جایز دی چې څه دي وسي لور چې کور نه رخصتی چې څه دي وسي هغه ولوکه خو دومره زیاتې دا اوس چې کوم شروع شوی دی دا ناروا دی مطلق جهیز منع نه دی دا خو عزت دی د کور ضرورتونه دي صدقه ده ثواب دی اجر دی خو دومره تکلفات چې کوم اوس وخت کې شروع دي نو دا ډېر لوی نقصان پیدا کوي نکاح نه برکتونه ختمي او نکاحونه ګران شو د فاطمی بیبي نه مبارکه زنانه به بله راشي د هغې جهیز ته وګوره مهر 480 درهم مقرر شو په هغه وخت کې او جهیز یو صادر یو بالغ چې د کجورو د پاڼو نه ډک شوی مالوچ پکې نه ودننه یو صادر یو بالغ یو د چمړي د سرمنی غدای غوندي او یو کټ د بونو او یو مشکیزه او دو منګي خورین او ځینې عالمان وای
دوا یا یو بنگړی دغه شانتي څوک یو مشکیزه لیکي ځینې عالمان وایي 2 مشکیزي او یو میچن نو 2 مشکیزي یو میچن یو کټ یو صادر وړه غوندې ګدۍ د سرمنی یو تکیا وغیرہ دا د سیدة نساء اهل الجنه فاطمه الزهرا رضی الله عنها د کور سامان فاطمه بیبي د کور کار په خپل کول میچن به په خپل کوله او به را چلولې دا د دواړو جهانو د سردار نیازبینه مبارک لورو مہر ته وګوره او د کور سامان ته وګوره او د فقیرۍ زندګۍ ته وګوره دا زمونږ د زنانو د پاره زمونږ د لوریانو خویندو د پاره لویه نمونه ده اوسنۍ ښځې دې وشرمېږي د فاطمې بیبي نوم اخیستو سره وګوره چې دوی په پلارانو باندې پرونو باندې او خاوندانو باندې څنګه سرونه ګرځي مال دې بنګړي نه دي کړي زما د وراره واده دی واده شوي به بچي به وي دا هغې به دی ښځې ته وګوره خاوند نه 50,000 روپۍ زما د رور واده دی د کشر مونږ کې اخري واده دی او شرمول به راوالي څو جوړې دا د دې د نښې جوړه ده دا د جنج د ورځې ده او دا د روټۍ د ورځې ده او دا بیا د ولیمې د ورځې ده او په دې باندې به په ساده ګرځم دا ټول منکرات دي نی مونځي نی اودسي بلکې الله دې مخبره وا اوس داسې میکاپونه راغلي دي چې هغه میکاپو کې ښځه به 3 ورځې مونځ نه کوي ځکه بیا خو میکاپ ورانیږي اوس دې ښځو ته دین ښودل د اسلام لاره ښودل دې لپاره نارینه پکار دي او نارینه خو شته دی نه بیا ادبي دې معافي اوسني سړي دا د ښځو غویان دي بچ چې هغې کوم طرف ته تاوي دی به ورته سرجي ټیک ده نو وخت د سره عقیده عمل اخلاق پرده حیا خپل کور ته بچو ته ښودل غواړي 3 ورځې مونځ نه کوي ولې میک خرابي میکاپ په 50,000 روپۍ میکاپ 50,000 میکاپ زکات نه ورکوي ګاونډي سره احسان نه کوي غریب سره احسان نه کوي صدقه نه ورکوي د الله د نوم شی نه ورکوي او فضول خرچه یو ګوره ناحق او بېځایه مال لګول ګوره الله دې د مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي فاطمه الزهرا رضی الله عنها د جنت د زنانو سردار ده د هغې زندگی زمونږ خویاندو میاندو او لوریانو د پاره لویه نمونه ده حضرت فاطمه رضی الله عنها ته یو ځل علي صاحب ووي چې ورشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غلامان راغلي دي وینځې راغلي دي یو غلام یا وینځه ته وغواړه چې تا سره د کور په کار کې لاس کوي ځکه چې د مشک روړلو په وجه د هغې په ملا باندې چاپ جوړ شوی او د میچن د وجې نه په ګوتو کې نښې جوړې شوي فاطمه بیبي چې راله ویې کته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موقع د خبرو نه وه واپس راړه آقای مدني صلی الله علیه وسلم پوه شو چې څه خبره ده بیا چې کله اوزګار شو ماسخوتن وخت کې راغی دی اوده پراته نبی السلام فرمایي پاسئ به نه یو به هم نه پاسئ نو حضرت علی صاحب او سیده فاطمه الزهرا رضی الله عنها په یو بستر کې نبی علیہ السلام مبارک خپې باغ بستر کې ورکې وی خوځي بنا ودرېږي بنا دومره مینا وا دومره بے تکلفي و د نبی علیہ السلام د حضرت علی صاحب سره او حضرت فاطمه رضی الله سره وی لوري تنن راغلی وی سدی وی ویاو یا رسول الله زما کور کار په ما زیات دی علي صاحب مخ راوړو د الله پیغمبره په دې باندې تکلیف دی خادمه وینځه ورسره نشته غلام نشته او د کور کار په دې ډېر دی نو موږ وایي که چېرته یو غلام یو وینځه ورکړی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل زه تاسو ته داسې یو شی وښیم چې هغه تا ته د وینځي او د غلام نه بهتره دی وی ولې نه د الله پیغمبر وی کله چې ته وده کېږي 3 ځل سبحان الله 3 ځل الحمدلله 4 ځل الله اکبر وایه دا تا ته د غلام او د وینځې نه بهتره ده علماء محدثینو لیکلي دي چې څوک وده کېږي او 3 ځل سبحان الله 3 ځل الحمدلله 4 ځل الله اکبر وایي د ده وجود نه به تکاوټ ختمیږي رزق بیا فراخیږي
رزق کې به خوان پیدا کیږي او خوب به د سکون وي. حضرت فاطمه بیبی نه د نبی علیہ السلام نسل خور شوی دی، حضرت حسن او حسین. دا نسب چې دی پلار پسې ځي، خو د ختم نبوت د وجې نه د رسول الله مبارک د آخري پیغمبر کېدو د وجې نه د رسول الله مبارک نارینه اولاد دا بلوغ ته نه دي رسېدلي، وفات شوي. خو د رسول الله مبارک خصوصیت دی، د فاطمه بیبي خصوصیت دی چې د هغې په وجه د آقای مدني نسل دنیا ته خور شوی دی. د نورو خلکو نسب چا پسې ځي؟ پلار پسې ځي. په دې کې د الله تعالی دا حکمت د رسول الله مبارک نسل د فاطمه بیبي نه ټوله دنیا کې دا خور شوی دی. د نورو بیبیانو یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کومې بیبیانې وي امهات المؤمنین، د هغې بچي نو د نبی کریم نه، صرف د ماریه قبطیه او ابراهیم سے. او د رسول الله مبارک نوري لوریانی چې دي زینب، رقیه، ام کلثوم. نو دا زینب چې وا مشر اولاد کې راځي، په ټولو بچو کې مشره. د دې نکاح د ابوالعاص ابن ربیع سره شوی و، یو زوی شوی خو هغه بیا په کوم عمره کې وفات شوی او یو لور شوی و. بیا دې سره حضرت علی صاحب د فاطمی بیبي د وفات نه بعد نکاح وکړله، خو لیکن اولاد تینا د علی صاحب نو شوی د امامه نه. امامه د زینب بیبي لور وه چې د نبی علیه السلام د لور د طرفه نوسۍ وه. وروستو د فاطمه د وفات نه حضرت علی صاحب دې سره نکاح کړې وه خو بچي تې نو. او رقیه د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه په نکاح کې راغلی وه او هجرت یې مسره کړی و حبشې ته. بیا په دویم کال د هجرت د غزوه بدر نه واپسۍ وخت کې دا رقیه بیبي وفات شوه او بچي نو شوي د حضرت عثمان رضی الله عنه نه. د دې د وفات نه بعد په دریم کال د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بل لور ام کلثوم رضی الله عنها حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه ته په نکاح ورکړله. بیا دا وفات شوه په نهم کال د هجرت باندې. د دې وجې نه چې د رسول الله مبارک یکې بادي ګرې دوه لوریانې د یو کس په نکاح کې راغلي دي، حضرت عثمان ابن عفان. دې وجې نه حضرت عثمان ته ذی النورین لقب ورکړی شوی دی. اول رقیه بیبي وه چې هغه دنیا نه پرده شوه، بیا ام کلثوم رضی الله عنها. رقیه بیبي د جنگ بدر نه واپسۍ کې او ام کلثوم په نهم کال د هجرت. بیا د رسول الله مبارک په کور کې نوري لوریانې نه وي. وی فرمایل که زما په کور کې بله لورم وی نو ما به حضرت عثمان ابن عفان ته اوس ورکړې وه. د ام کلثوم د وفات نه وروسته دا خبره فرمایلې وه. نو دا د رسول الله مبارک لوریانې دي او خصوصا په دې کې د ښځو دپاره ډېر لوی نصیحت دی چې هغې څنګه زندګي تېره کړې ده. یو ځل حضرت رقیه رضی الله عنها د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه سره څه خفګان راغلی د ښځو د خاوند. نو حضرت رقیه رضی الله عنها راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړو د خپل خاوند نه. پیغمبر پاکو فرمایل مال دا خوند نه راکوي او دا مې خوښه نه ده چې یو ښځه دې راپاسي او د خپل خاوند نه دې شکایت کوي. لاړ شه زه خپل کور ته لاړه شه. نن موږ تاسو خپلو بچو ته لوریانو ته د خپلو خاوندانو حقوق ښودلي دي. خپلې لوریانې پیژنو، د هغې حقوق پیژنو او د انګیندو حقوق نه پیژنو. دا هم د چا لور ده که نه. خو آخې چې څنګه ستا لوریانې خوښې دي او لوریانو ته دعاګانې کې، نو دا د ستا د زوی ښځه انګور دا هم د چا لور ده که نه. دې ته هم د لور نظر پکار دی، په دې هم خیال ساتل پکار دی. او دکه رنګې د انګور ته د خواښې خیال ساتل پکار دی چې څنګه د هغه مور وه دکه شانتې احتراما و ادبا. دا هم د مور په ځای ده، د خاوند مور ده، د خاوند احترام پتا دی، د هغه خوشحاله ساتل پتا پکار دی. نو دې سره به ستا د خاوند ته نه خوشحالي چې ته د هغه د مور عزت کې او که ته یې بېعزتي کې نو خاوند به دې خفوي. نو په دې کې لوی تعلیم دی موږ تاسو ته چې د خپلو بچو صحیح تربیه وکړو، د خاوند حقوق ورته وښایو، دارنګې د ښځې حقوق ورته وښایو. الله پاک دې زموږ او ستاسو د ټولو د صحابه کرامو او صحابیاتو سره مینه پیدا کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.